احسان الله درې خواوې لري. دی د کورنۍ ټول لګښتونه د غوا د شیدو په ګټه وټه باندې پوره کوي. په خوښه بازار یا اویا وې یا چا وې نیوي وې هغه هم دغه رقم یې په 2 ورځې بیا غوښتل 3 ورځې بیا نه غوښتلې پیسې هم دغه رقم یې چې په ورځ د جمعې په ورځ بیا واده راسره وکړه نه بیا راکوي. اوس دغه ځای ته را شروع کړي شیجې د کوچني اختر سم را شروع کړي چې ګسره نه ده جواب کړي شیجې هم په 100 غواړي د جمعې په ورځ خپل پر واده خېږي خپل پیسې راکوي یوه افغانۍ نه رسېږي. د کندهار په ولایت کې اوس دغه ډول 250 لوی او کوچني فارمونه فعال دي. په دې فارمونو کې سلګونه کسان کار کوي. په ځانګړې توګه هغه کلیوال چې لیک لوست یې نه دی زده. 102 فارمه موږ ته شیدې راوړي چې په هر فارم کې کم از کم 15 نفره کار کوي چې د هغو څخه موږ 1000 لیټره شیدې د ورځې راټولوو او هغه پروسسوو. له ګاونډي هیوادونو راغلي شیدې په بازار کې ډېرې پیدا کېږي. فارم لرونکي وایي په بازار کې قوانین نسو بدلولی ځکه هغه د حکومت کار دی. خو دوی په ځان ډاډه دي چې په کور دننه د معیاري او کیفیت لرونکو لبنیات تولید به دوی له بهرني توکو سره په سیالي کې برلاسي کړي. موږ د دې ترڅنګ چې شیدې پاستوریزه او پیکینګ کوو موږ مستې هم دغسې پاستوریزه او پیکینګ کوو او د دې سره په څنګ کې موږ د کوچو پیکینګ کوو کوچي تولیدوو او پنیر تولیدوو یعنی په صورت عموم باندې زموږ اقلام چې دي هغه 100 کلمو ته رسیږي. د کندهار په فارمونو کې تولید شوي لبنیات دې ښار او ان شاوخوا ولایتونو ته هم ځي. په کندهار ښار کې ځایي تولید ښه بازار لري. رانیونکي یې معیاري بولي. موږ ته دغه یو سهولت دی سهولت موجود دی چې دا شیدې د دې څخه اخلو او دا ځکه چې دا یو سټریلایز طریقه ده یعنی ډېر پاک طریقه باندې دی او خپل وطني تولیدات مو دي. فارم لرونکي وایي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا شته چې هېواد یې د لبنیاتو له اړخه په ځان بسیا سي. په کندهار کې د غواګانو فارمونه د ورځې 100,000 لیټره شیدې تولیدوي. څښتنان یې په دې باور دي که بازار همداسې تود پاتې سي لا به نورو خلکو ته هم کار پیدا کړي. دولت په مالیه عمومي او لږ لږه یو ورځ به افغانستان په کور دننه د لبنیاتو له اړخه په ځان بسیا او وارداتو ته به اړتیا نه وي. مامون درانی BBC کندهار.